د افغانستان د اقتصادي پرمختګ نندارتون پرانیستل شو. دغه ملي نندارتون د افغانستان د نړیوال نندارتون په مرکز کې پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې د هېواد د بېلابېلو سکتورونو کیفیت لرونکي محصولات او تولیدات د 4 ورځو لپاره په 310 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د سوداګرۍ وزارت مسؤلینو او د خصوصي سکتور استازو ګډون کړی و. ویناوالو وویل د دا ډول نندارتونونو جوړول د داخلي تولیداتو په بازار موندنه کې رغنده رول لري. اوس مهال د هېواد کرنیز محصولات په نړۍ کې ځانګړی شهرت لري او د نړۍ یو شمېر هېوادونو ته صادریږي. برگزاری نمایشگاه به خاطر خانم ها بسیار خوب است، به خاطر که اونا نمیتونن بیرون از خانه فروشات داشته باشه یا دکان داشته باشن یا برآینده بیرون این به نمایش بگذارن لباس ها یا به فروش برسانن. بنان بر از اونا اینجا نمایشگاه بسیار عالی و فرصت بسیار خوب است برشان و ما همچنان تشکری هم میکنیم از کسایی که همچو نمایشگاه ها رو برگزار میکنه که خانم ها یک فرصت می باشه که میتونن بیاین و لباس ها و مهارت های خود اینجا به نمایش بگذارن. ما میوه تازه خشک شده را کار میکنیم، میوه تازه را خشک میکنیم دیگه. بیشتر از 13 نوع میوه ما داریم اینجا که زعفران و میوه خشک خصوص بسته‌بندیش میکنیم. ما گفتم همین میوه ما که هست در کشورها گفتم پرسان کردن، در کشور امریکا، پاکستان، دبی، در هندوستان، روسیه، در چین و انشالله برند ما و در دبی هست برند ما کار ما هست. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال محمد یونس مومند وویل په وروستۍ کې د هېواد د صادراتو کچه لوړه شوې او واردات تر ډیره کم شوي دي. کوشش پر دې روان دی چې څنګه د افغانستان تولیدات د افغانستان کې تولید ډیر سي او موږ د خارجي هغه تولیدات چې په افغانستان کې د هغو مخه ونیسو. زموږ غږ دی پر همسایګانو پر ټولو باندې چې راسي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي. افغانستان د سرمایه ګزارۍ د پاره ښه فرصت دی. تقریبا افغانستان اوس په صنعت کې، په تجارت کې، په ترانزیت کې، په زراعت کې خپل مختلف پلانونه لري. با اساس همو پلان‌های 5 ساله و 6 ساله به پیش میره. آرزو داریم تا تمام همسایه که در افغانستان یک جای با ما سرمایه گذاری بکنه. یک مثالش ما میگم، 3 سال پیش ما تولیدات مرغ تقریبا 220 میلیون دلار داریم. فعلا ما واردات مرغ 220 میلیون دلار داشتیم. فعلا ما واردات مرغ طور قاچاقی در حدود 6 لک دلار داریم. پرم کوشش کردیم که اورم باید بند کنیم. ولی سیخه از تقریبا که 80% واردات داشتیم، فعلا تقریبا به 20 یا 25% رسیده. همه تقریبا در بیتری هم ما به خودکفایی نزدیک شدیم. انشالله همکاری پاپریکات جدیدی هم افتتاح میشه که معدنیات ما هم در پیشرفت هستند. تقریبا ما میمان ترانزیت 1.5 میلیون تن ترانزیت پارسال ما از طریق آسیای مرکزی به آسیای جنوبی بینیم. آرزو داریم از وزارت محترم مالیه، از مقام محترم رهبری امارت اسلامی افغانستان، از کمیسیون اقتصادی که بعض واردات ما که بعض صادرات ما که به خارج معدنی مواد مثل زغال سنگ و صادراتش چرا کمبود شده، علت ازی باید پیدا شود. بلخوا د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د خونې رئیس خان محمد فروتن وویل محصولاتو او تولیداتو ته د بازار موندنې په موخه د نندارتونونو جوړول یو اصل دی. نوموړي افغانستان یو کرنیز هیواد وباله او له خلکو یې وغوښتل چې له خپلو کورنیو تولیداتو د ګټه واخلي. اصلا نمایشگاه یک اصل است. جهد بازاریابی در تمام دنیا است. جای بسا خوشی است که این بار نیز نمایشگاه پیروزی و پیشرفت های اقتصادی در فضای خوب و عالی و امنیت برگزار می‌گردد. اتاق تولیدات زراعت و مالداری افغانستان نیز در این نمایشگاه سهم بسازای خود را ایفا نموده است. همچنین برنامه‌ها که در حمایت از محصولات زراعتی و تولیدات کشور ما حمایت و قدردانی می‌کند، نمایشگاه‌ها و بازدیدها با منظور تواصل تجارتی برای تقویت اقتصادی میان ملت‌ها مفید بوده. این راهکار همیشه تاجران را با همبستگی و برنامه‌های بزرگ ملی گرد هم می‌آورد. و همچنان ما از تمام برادران و بزرگوارای در اینجا خواهش میکنم که از تولیدات افغانستان باید استفاده نماییم. تا تولیدات نباشه زراعت پیش وطن به طرف ترقی و شکوفایی و به طرف رفاه نمیریم.
همدارنګه د افغانستان د صنایعو قانونو د خونې مرستیال سخي احمد پایمان وویل زموږ مسؤلیت با کیفیته محصولات دي. د دولت مسؤلیت دا دی چې د کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي او د خلکو مسؤلیت دی چې له دغو تولیداتو ګټه واخلي. ما به عنوان یک صنعتکار به عنوان مسئول به نمایندگی از اتاق اینو میخوایم بگیم که ما صنعتکار مسئولیت داریم تا محصولات خوب و با کیفیت را ما عرضه بکنیم. نظام حکومت مسئولیت دارد تا سکتور خصوصی تولیدات افغانستان را حمایت بکنه و مردم افغانستان همگیر مسئولیت داره تا از تولیدات داخلی مصرف بکنه. دا یادونه وړ ده چې په وروستۍ کې د داخلي تولیداتو د ملاتړ په موخه دا ډول څو نندارتونونه جوړ شوي چې د کورنیو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه یې ښه اغېز کړی دی.